أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. پدې مذکورہ آیت کې او دارنګې ورپسې نورو آیتونو کې یو خاص واقعي ته اشاره کیږي. سنن ترمذی شریف کے کتاب التفسیر کے او مستدرک د حاکم کے جلد 4 کے د دې شان نزول ذکر شوی دی او دا واقعي ذکر شوی دی چې کوم بارکه دا آیتونه نازل شوی دي. واقعا دا سوا چې د بنو عبیرق قبیله چې دا د مدینه یو قبیله و، یو سړیو چې نوم بشیرو او بعض حضراتو نوم تومه ذکر کړی دی، خود ترمذی په حدیث کې او د مستدرک د حاکم په حدیث کې بشیر نوم ذکر شوی دی. اگرچه امام بغوی رحمه الله او امام ابن جریر طبری رحمه الله نوم تومه ذکر کړی دی، نو بشیر نومو یا تومه نومو خود غلا وکړه د حضرت رفاعه رضی الله تعالی عنہ نه، او دا سړی دا منافقو د شپې لاړو او د حضرت رفاعه رضی الله تعالی عنہ پکور کې ګوټو کو سوریو کو او دن داخل شو. داغه پکور کې یو بوجه پرته وه چې پاغې کې سوړو او سو وسله هم وه، نو هغه پټه کړه او غلا یې وکړه او ځان سره یوړه او دې د ځان نه خبر نه و چې په لار باندې هغه بوجه وړله، نو هغې نه لږ لږ وړه په لار باندې دوړېدل، سوری وه. نو یو یهودي کرا بطور امانت هغه کېښوده چې دا زما د امانت په طور باندې دا بوجه کېږده او زه به دې پسې بیا راځم، بیا به وړم.
سحر چې حضرت رفاعه رضی الله تعالی عنہ پاسې دو نو پوه شو چې بوجه خو چاوړې ده. نو حضرت قتاده بن نعمان رضی الله تعالی عنہ چې دار وارو د حضرت رفاعه رضی الله تعالی عنہ او داوم صحابي قتاده بن نعمان ناغه توې چې دغه شان غلا شوی ده. نو ته داسې وکړه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دربار ته لاړ شه او هلته رپورټ پیش کړه او دی معلومات وکړل تفتیش وکړو چې د وړو دا بوجې دا د شپې وتلې ده او هغې نښه د وړو پرېښودې وه. دا د یهودي کور ته تلې وه. یهودي نه تپوس وکړو نو هغه وی دا خو بشیر د بنو عبیرق قبیلې سړي دلته ما سره بطور امانت ایښودې ده. نو بس د رفاعه رضی الله تعالی عنہ او د قتاده بن نعمان رضی الله تعالی عنہ شک په دې بنو عبیرق باندې راغی. نو بس د هغې باره کې رپورټ درج کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم تفتیش شروع کو. دغه دوران کې دا بنو عبیرق د شپې جمع شو او جرګې وکړه چې یاره دا غلا که زمونږ په دې سړي باندې ثابته شوه نو دا خو موږ به بدنام شو، ټوله قبیله به بدنامه شي. نو موږ له دا خپل سړی دا خلاصول پکار دي. نو مشوره وکړه او د خپل سړی د خلاصولو دپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم دربار ته راغلل او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډېر په چالاکۍ سره بیانونه وکړل او وی چې دا حضرت رفاعه او قتاده بن نعمان رضی الله تعالی عنہما دې حضراتو زمونږ په سړي الزام لګولې دی او هسې غلط الزام یې لګولې دی، بغیر د ثبوت نه په هغه باندې الزام لګولې دی او حال دا دی چې غلا هغه یهودي کړې ده چې هغه کره برآمد شوې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې د بیاناتو نه متاثر شو او زړه د دې طرف ته لږ جوکو شو، حتی چې قتاده بن نعمان ته لږ شان د زورنې الفاظ مو ویلو چې تاسو بغیر د ثبوت نه الزام لګوي په دې بنو عبیرق باندې. او هغه ډېر زړه کې بیا خفه شو قتاده بن نعمان رضی الله تعالی عنہ چې کاش چې ما دا مقدماړو درج کړې نه وي د پیغمبر په دربار کې چې د پیغمبر زړه مبارک په خپه شو او ما ته سخت الفاظ وي او زمونږ دا سرمایه دې ضایع شوی وي خو چې پیغمبر دا سخت الفاظ ما ته نه وی ویلي. حضرت رفاعه رضی الله تعالی عنہ هم چې خبر شو د دې خبرې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نو هغه هم وی چې یاره سرمایه دې ډوبه شوې وي خو چې دا خبره پیغمبر موږ ته نه وی کړې. خو نبی علیه الصلاۃ والسلام زړه خو نرم شوی و بنو عبیرق ته او جوکو پیدا شوی و بنو عبیرق ته او قریبه و چې فیصله ورولې وي د هغې په حق کې چې دی دا غلا نه ده کړې او د یهودي خلاف فیصله ورولې وي، لیکن لا فیصله ورولې نه وه چې الله پاک دا آیتونه راولېږل او د واقعي حقیقت بالکل الله تعالی ښکاره که
پیغمبر اسلام ته چې دا خائنین دي، دا مجرمین دي، دا غلاګر دي، نو د دې طرفداري مه کوه او دې ته جوکو مه ساته او زړه چې ستا نرم شوی و دې ته نو د هغې په باره کې بخښنه وغواړه. واستغفر الله ان الله غفور رحیم. دا خاص واقعې ته اشاره ده. انا انزلنا بشکا منگ نازل کړی دی الیکا تا تا الکتابا کتابو قرآن کریم بالحق پر اشتیاو سرا چې د دې هر خبره رښتینې ده او د واقع مطابق خبره ده. څنګه چې واقع وشي د واقع موافق خبره کوي. اس قسم دروغ پدې کې نشته. او فائدې څه ده، مقصد یې څه دی چې موږ دا کتاب تا ته نازل کړی دی لتحکم بین الناس بما اراک الله، دې دپاره چې ته فیصلې وکړې په منځ د خلکو کې په هغه حکمونو باندې چې الله ښودلي دي تا ته. معلوم شو چې د الله کتاب فیصلو دپاره الله نازل کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مخاطب اول ناغه ته وی تا تم قرآن نازل کړی دی دې دپاره چې ته به پې فیصلې کې او د هغه حکمونو مطابق به فیصلې کې چې الله تا ته ښودلي دي. نو قرآن یوازې تلاوت دپاره نه دی نازل شوی چې مسلمانان به یوازې تلاوت کوي او یوازې د ځان پوهولو دپاره او زده کولو دپاره الله تعالی هم نه دی نازل کړی چې خلق مسلمانان به پې ځان پوهیي او دا به صرف زده کوي او یوازې د انفرادي عمل دپاره هم نه دی نازل کړی چې څوک به پې ځان پوهیي او انفرادي عمل به پې کوي، بلکې دا د قانون کتاب دی، الله تعالی د فیصلو دپاره را لېږلی دی. نو دا برسر اقتدار راوستل غواړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم قرآن باقاعده برسر اقتدار راوسته او فیصلې به پې کولې. صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین به پې باقاعده فیصلې کولې. یوازې تلاوت به نه کو او یوازې زده کو به نه، بلکې په دې باندې به پورا انفرادي ژوند هم تېرو او اجتماعي نظام هم د دې مطابق چلو. او نن چې مسلمانان ورسره دا کملو به شروع کړې ده چې یو طرف ته قرآن باندې ایمان لري او دا برسر عام وای چې قرآن منو لیکن قرآن باندې فیصلې نه کوي، نو دا طریقه دا د مسلمانۍ نه ده. او کوم مسلمانانو چې دا منلی دی او د دې دپاره کوشش نه کوي چې په دې قرآن د فیصلې جاری شي، نو دا د قرآن پورا حق نه ادا کوي، پورا حق نه ادا کوي. او بیا نبی ته وایي چې د دې مطابق فیصله اوس کوه او د دې مطابق د دې منافقینو چې کوم دا خائنین دي نو د دې خلاف اوس فیصله وروه، د دې ملګرتیا مه کوه. ولا تکن للخائنین خصیما، مه کېږه ته د خیانتګرو دپاره خصیمن بحث کوونکې، وکیل مه جوړېږه د مجرمانو دپاره او د ګناهګارو دپاره او د خیانت کوونکو دپاره. معلوم شو چې وکالت په اسلام کې د مجرم دپاره حرام دی، دا نه دی جایز. او دا نن چې کوم وکالت وکیلان کوي د قاتلانو دپاره وکالت کوي،
د ډاکوانو د پاره وکالت کوي او دارنګ د غلو د پاره وکالت کوي. دا د منافقینو وکالت دی، دا د مسلمانانو وکالت نه دی. دا کار بنو بیرک کړو او الله پاغي باندې رد کوي چې د مجرم د طرف نه تاسو دا کار مکوي، الله پې رد کوي. نو که زوی دی او که پلار دی خو چې ګناه وکړي او په ګناه کې ګیر شي نو د هغه دپاره وکالت جایز نه دی، وکالت به ورله نه کوې، بحث به نه کوې د هغه دپاره. او که څوک وایي چې دا زما پیشه ده نو زه څه وکړمه، ماله خو پیس راکوي، نو بیا خو د ډم هم ډم توب پیشه ده، په کار داري چې بیا هغې ته هم روا ووایه او هغې ته خو روا نه وایي. نو پیشه ده خو د ګناه پیشه ده، غلطه پیشه ده. ها د مجرم د پاره وکالت نه او دا هغه چا د پاره وکالت کوي چې د هغه حق کېږي، د هغه طرفداري کوي، نو اسلام کې هغه جایز دی، مطلق وکالت منع نه دی. خو د مجرم د پاره وکالت سره حرام دی. خو نن خو وکیل صاحب ته ډېر پیس چې کوم طرف نه ملاویږي مجرم د طرف نه هغه د پاره وکالت کوي، نو دا وکالت هم حرام دی او دا ګټه هم حرامه ده، دا نه ده جایز. ولا تکن للخائنین خصیما، مکیږه ته د خیانتګرو د پاره خصیما بحث کوونکې، د دې طرفداري مه کوه. نو پیغمبر خو طرفداري نه وه کړې، صرف د هغه بنو بیرق د بیاناتو په وجه باندې د زړه میلان پیدا شو، نور طرفداري نه وه کړې. خو مونږ ته اورئ چې د مجرمانو طرفداري مه کوئ. واستغفر الله، او بخنه وغواړه د الله نه. چا ته وایي؟ نبي ته وایي. د څه په وجه بخنه وغواړه؟ تفسیر مدارک التنزیل کې علامه نصفی لیکلی دي بما هممت به، د هغه څه په باره کې بخنه وغواړه چې تا اراده کړې وه، قصد یې کړی و، زړه کې دې قصد کړی و، د هغې زړه کې جوکاو پیدا شوی دی، د هغې نه هم معافي وغواړه. اگر چې دا ګناه نه وه خو د نیکانو خلکو وړې وړې نیکۍ هم ګناه ګڼلی شي، نو الله په دې هم ګرفت وکړو. وی واستغفر الله، بخنه وغواړه. ان الله کان غفور الرحیم، بیشک الله دې بخونکی او مهربانا. ولا تجادل، او بحث مکوه. جدال نه مراد د خولې جګړه ده، بحث مراد دی. ولا تجادل، او بحث مکوه ته عن الذین، د هغه کسانو د طرفنا یختانون انفسهم چې هغې خیانت کوي د خپلو ځانونو سره. بنو بیرق ته اشاره کوي چې دی خو د ځان سره خیانت کوي، چې سړی د دې غلا کړې ده او دی د هغه د خلاصولو کوشش کوي، ګناه کوي، ګناه ته څه وایي؟ خیانت وایي. دی ځان سره خیانت کوي، نو ته د دې طرفدار مه جوړېږه، بحث کوونکې مه جوړېږه، وکالت مه کوه. ان الله لا يحب من كان خوانا اثیما، بیشک الله نه خوښوي هغه څوک چې هغه وي غټ خیانتګر، اثیما او ګناهګار. بنو بیرق خپل سړي خلاصولو د پاره دروغ وی، الله وی دا خیانت کوي، او دروغ یې د چا خلاف وی؟ د حضرت رفاعه او قتاده بن نعمان خلاف وی، خو الله وی دی ځان سره خیانت کوي. نو دا ولې وی؟ دا ځکه وی چې وبال به پچای په دې بنو بیرق پریوزي. معلوم شو چې څوک ګناه کوي دا ځان سره خیانت کوي او ځان سره بد کوي، سزا به ده ته ملاویږي سباله. او الله غټ خیانتګر نه خوښوي، نو د دې معنا دا نه ده چې وړوکي خیانتګر خوښوي
او وړو کې ګناهګار خوښوي. مطلب یې دا دی چې دا غټ خیانتګر دی، دا بشیر چې غلا یې کړې ده، او دا بنو عبیرق چې د هغه ملګرتیا کوي دا غټ خیانتګر دي. دې ته اشاره. یستخفون من الناس، پټی دی خپل ځانونه د خلکونه. دا دروغ ولې وایي چې یاره زمونږ پوزه پرې نه شي، ونه شرمېږو. لکه مونږ وایو پښتون غلا وکړه، نو دا پښتون خلاصول غواړي، ځکه پښتون قوم بدنامېږي. نو دا پښتون قوم بدنام دي شي او شل ځله دې بدنام شي، خو د هغه خلاصول خو جایز نه دي چې غلا یې کړي او موږ یې خلاصو، دا خو جایز نه دي. نو دقه شانتې منافقین هم قوم پرستو، نیشنلسټو، څنګه چې نن موږ پښتانه قوم پرستی کې مبتلا یو او نیشنلسټ یو. دا هم د منافقانو خوی دی، دا نیشنلزم او دا قوم پرستی. خو نن مسلمانان نه پوهېږي او دا چغې وهي، پښتون پښتون کوي او د قوم پرستی دا چغې وهي. پوه شوې؟ دا غلطې چغې دي. ابو لهب قوم پرستو، نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام مقابله کوله چې نبی علیه السلام دعوت ته توحید ورکو. نو قوم پرستیم د خدای عذاب دی چې د حق په مقابله کې څوک قوم پرستی اخلي، دا د خدای عذاب دی. او دینا توبه استل پکار دی د داسې قوم پرستی نه. نو دې کې دې ته اشاره ده چې قوم پرستی ښه شی نه دی. یستخفون من الناس، دی پټی خپل ځانونه د خلکو نه چې ونه شرمېږو. نو ځکه د دروغو دا بیانونه ورکوي. خو الله سوئی ولا یستخفون من الله، خو دې نشي پټېدی د الله نه، الله نه نشي پټېدی. خلکو نه خو به پټ کې حیا به راولې په ځان، دا غل به پټ کې، ځان به پټ کې، او به نه شرمېږي. خو د الله په عدالت کې خو به شرمېږي، الله نه خو نشي پټېدی. او الله نه ولې نشي پټېدی؟ وهو معهم، ځکه دا الله د دې سره یې، د دې سره دی، الله دې سره کم وخت کې اذ یبیتون ما لا یرضى من القول، سو وخت چې دی د شپې مشورې کولې په هغه خبرو کې چې نه خوښولې الله پاک هغې لره من القول د خبرونه. د غل دپاره جمع شو، غل خلاصو. د غل خلاصول نه دی پکار، غل راګیرول پکار دی. هر څوک چې که نواز شریف یو که زرداري یو که بلي یو که بلي، پوه شوې؟ خو مونږ خو غله خلاصو چې د خپلې پاټۍ او چې د بلې پاټۍ نو صاحب د هغه د رانیولو کوشش کوو. مونږ خو په دې کې لګیا یو، یو غلم خلاصول نه دی پکار. وکان الله بما یعملون محیطا، دی الله پاک پاک عملونو چې کوي دی احاطه کوونکی، یعنی دا الله علم کامل دی، پار سیز باندې سره دا الله علم حاوی دی. او بیا بنو عبیرق ته لږه زوره نه ورکوي. ها خبردار انتم تاسو چې ها اولای داسې کسان یې جادلتم عنهم چې تاسو جګړه کوئ او بحث کوئ عنهم د دې خیانتګرو د طرف نه فی الحیات الدنیا په دې ژوند د دنیا کې. فمن یجادل الله، خو څوک به بحث وکړي د الله سره عنهم د دې خیانتګرو په باره کې یوم القیامت، په ورځ د قیامت کې. وکیلانو ته وي وکیل صاحب ته خو دلته به بحث وکړې، پوه شوې؟ د خیانتګر د طرف نو د مجرم د طرف نو خلاص به کې، خو په ورځ د قیامت کې به د الله عدالت ته دا فیصله راځي. هلته به څه کې، هلته به څنګه خلاصې چې الله یې په خپل عذاب کې راونیسي. خدای نه ویریږه، دا کار مه کوه. امن یکون علیهم وکیلا، یا څوک بشي په دې باندې حمایت کوونکی. وکیل دلته مراد څه دی؟ حمایت کوونکی. څوک به د حمایت دلته وکړي؟ هېڅ څوک نشي کولی.
ومن یعمل سوءا او هغه چا چې عمل وکړو د بدې څه بدي یې وکړه چې د هغې ضرر بل چاته نه رسېد وړه بدي یې وکړه وړه ګناه یې وکړه بدۍ نه مراد دلته وړه ګناه ده شرک نه علاوه او یظلم نفسه یا یې ظلم وکړو په خپل ځان شرک او کفر یې وکړو سوءا نه مراد دی هغه ګناه چې هغه کمی د شرک نه او یظلم نفسه نه مراد دی کفر و شرک ثم یستغفر الله او بیا بخنه وغوښته د الله نه توبه وویسته نو یجد الله غفور الرحیم نو به مومي دی الله لرا بخونکې او مهربانه دا ترغیب له توبه دی چې توبه وباسئ ظالمانو چې د مجرمانو د طرف نه وکالت کوي الله به مو بخي الله به مو بخي نور داسې زیاتې مکوي آینده دپاره توبه کې درې شرطونه دي یو دا چې کومه ګناه کړي او ګناه کوي هغه پرېږدي په هغې پیمانه شي آینده عزم وکړي چې نه به کوم او که د بنده نه اصل لاندې کړي نو هغه ورله ورکړي هله توبه قبلېږي که د بنده حق ورنه کړي نو بنده نه معاف کړي نو خدای نه معاف کوي خدای نه معاف کوي ومن یکسب او هغه څوک چې وکړي اسمن یو ګناه نو فانما یکسبه علی نفسه پس بے شکا دی کوي دی ګناه لره د خپل ځان خلاف ځکه سزا به دته ملاویږي قیامت کې دی غوی ما بل وو خو په حقیقت کې ځان وو دا مراد دی وکان الله علیما حکیما دی الله پاک پوهیدونکی او حکمت والا ومن یکسب خطیئه او هغه چا چې وکړه یو وړه ګناه او اسمن یا یو غټه ګناه ثم یرمی به بریئا او بیا الزام لګو د دغه ګناه بریئا په یو پاک دامن سړي لکه غلا بشیر وکړه الزام یې په چاو لګو په یهودیو لګو او بعضو روایاتو کې دا هم راغلی دی چې اول الزام په لبید بن سهل باندې ولګو چې دا صحابي وي دا غلا ده کړې ده هغه وی ښه زما په سر باندې مې الزام د غلا ولګو توره راواغسته وي تر څو پورې مې چې دا حقیقت ښکاره کړې نه دا توره به نږدم نو بس بنو بیرق پوه شو غلې غونته کې ورته وی تا ستا نوم بنالو پرېږده بیا په یهودي الزام ولګو منافق ته خو چې توره راوالی او مخامخ کې نو بیا ګورې لټینګې نه خو خپل شیطانی خو کوي تر څو پورې چې توره نه لیدلې دا منافقان سه نه سمېږي تر څو پورې چې دی له سزا نه ملاویږي نن دنیا ډکه ده د منافقانو زموږ پاکستان ډک دی د منافقانو او دا د منافقت دا سیاستونه کوي دی له چې تر څو سزا نه ده ملو شوې دا نه سمېږي دی له سزا پکار ده سخته سزا پکار ثم یرمی به بریئا او بیا دې الزام لګی د دغه ګناه په یو پاک دامن باندې یهودي خو پاک نو پلیتو کافرو خو بیا هم په دغه معامله کې خو پاک غلا خو نه وکړي ځکه ورته بری وي فقد احتمل بهتانا و اسما مبینا پس بېشکه د اوچت کو په ځان باندې بهتان ګناه د دروغ پورې کولو دا بهتان څه ته وي په چا باندې دروغ ور پورې کړي نو ګناه د دروغ پورې کولو و اسم مبینا او ګناه ښکارا دا ښکارا ګناه په ځان باندې اوچته کړه ان انزلنا الیک الکتاب بشکا موږ نازل کړی دی تا ته کتاب بالحق پرشتیا او سره لتحکم بین الناس دې د پاره چې ته فیصله وکې په منځ د خلکو کې بما پاغه حکمونو باندې اراک الله چې خودلی دی تا ته الله پاک ولا تکل للخائنین خصیما او مکیگا د خیانتګرو د پاره بحث کوونکې واستغفر الله او بخنو غواړه د الله نه ان الله کان غفور الرحیم بیشک الله دې بخون کې او مهربانا ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم او بحث مکوا دا کسانو د طرف نه چې غي خیانت کوي د خپل ځانونو سره د دې د طرف نه بحث مکوا د بنو بیرق پوش
ان الله لا يحب من كان خوانا اسیما بشک الله نخو خی هر هغه څوک چې هغه وی غټ خیانتګر اسیم او ګناګار یستخفون من الناس دی پټی ځان د خلقنا ولا یستخفون من الله او نشي پټی دی د الله نام وهو معهم زکدا الله د دې سره اذ یبیتون ما لا يرضى من القول سو وخت دی د شپې مشورې کولې پاغه خبرو کې چې نه خو خولې الله پاک د خبرونه وکان الله بما يعملون محيطا او دی الله پاک پاغه کارونو چې کوي دی احاطه کوونکی ها خبردار انتم تاسو چې هاولای داس کسان یې جادلتم عنهم فی الحیات الدنیا چې تاسو بحث کوي د خیانتګرو د طرف نه په دې ژوند د دنیا کې فمن یجادل الله پسوک دې چې بحث پکې د الله سره انهم د دې د طرف نه یوم القیامت پروز د قیامت کې اما یکون علیهم وکیلا یا سوک دې هغه سوک چې شي په دې باندې حمایت کوونکی محافظ او حمایت کوونکی وکیل معنا شوی دا محامیا و محافظا سوک به محافظ التبه سوک دغو کی د دې خیال بو ساتي او د دې حفاظت بو کی او دا بسې بد اغلا د الزامونو نه بچ کی ومن یعمل سوءا او هغه چا چې وکړه یو بدی سیوا د شرک نه او یظلم نفسه او یا ظلم وکړو په خپل ځان شرک وکړو ثم یستغفر الله او بیا بخنه وغوښته د الله نه یجد الله غفور الرحیم نو بمومید الله لرا بخون کې مهربانا ومن یکسب اسما او هغه چا چې وکړه یو ګناه فإنما یکسبه علی نفسه پس به شکا دې کوي دې ګناه لرا په خپل ځان باندې سزا به دته ملاویږي وکان الله علیما حکیما دې الله پاک پویدونکو حکمت والا الله نه پټیږي ومن یکسب خطیئه او هغه چا چې وکړه یو وړه ګناه او اسمن یا یو لوی ګناه ثم يرمي به بریان او بیا الزام لګو په دغه ګناه سره په یو پاک دامن سړی باندې پاک دامن سړی یا خزه پاک دامن انسان باندې نو فقد احتمل بهتانا و اسم مبینا نو بشکا د اوچت کو په خپل ځان باندې ګناه د دروغ پورې کولو و اسم مبینا او ګناه کارا